عیسی خپل شاګردان ته وویل یو شتمن سړی یو ناظر درلود. دا سړی خبر شو چې ناظر دغه شتمني بې ځایه لګوي. نو هغه یې راوغوښت او ورته ویې دا څه دي چې ستا په هکله اورم او څه چې دي اخیستي او څه چې دي لګولي دي د هغو حساب راکړه، ځکه چې ته نور نشي کولی زما ناظر واوسې. ناظر له ځانه سره وویل زما بادار ما د خپل کار څخه شړي، نو اوس به زه څه کوم؟ زه خو دومره تکړه نه یم چې لاړ شم او چیرته لښتې وکنم او په خیر غوښتلو هم شرمېږم. اوس پوه شوم چې څه وکړم. کله چې ما د دندې څخه لرې کړي نو زه باید ملګري ولرم چې ما ته په خپلو کورونو کې ځای راکړي. نو د خپل بادار هر یو پور وړی راوغوښت. لومړي ته وویل زما د بادار څومره پور وړی؟ هغه ځواب ورکړ 100 پیمانې د زیتونو تیل. ناظر ورته وویل خپل حساب راواخله، زر کېنه او د هغې په ځای 50 ولیکه. بیا یې بل ته وویل ته څومره پور وړی؟ هغه ځواب ورکړ 100 جواله غنم. ناظر ورته وویل خپل حساب راواخله او د هغې په ځای 80 ولیکه. نو بادار یې هغه بې ایمانه ناظر وستایه په دې خاطر چې هغه په ځیرکۍ سره دا کار وکړ، ځکه چې د دې نړۍ خلک په خپلو کې په راکړه ورکړه کې د ایماندارانو په نسبت ډیر زیرک دي. عیسی زیاته کړه زه تاسو ته وایم چې په خپلې دنیاوي شتمنۍ د نورو سره مرسته وکړئ چې خپلو ځانونو ته ملګري پیدا کړئ. نو کله چې هغه شتمني خلاصه شي تاسو ته به په تلپاتې کورونو کې ځای درکړل شي. څوک چې په لږو شیانو کې صادق وي نو هغه به په ډیرو شیانو کې هم صادق وي، او څوک چې په لږو شیانو کې صادق نه وي نو هغه به په ډیرو شیانو کې هم صادق نه وي. که چیرې په دنیاوي شتمنۍ باندې په تاسو اعتبار ونه شي نو په اصلي شتمنۍ به څوک په تاسو اعتبار وکړي؟ که چیرې تاسو د نورو خلکو د شتمنۍ په اړه صادق ونه اوسئ نو څوک به تاسو ته هغه شتمني چې ستاسو به وي درکړي. هیڅ غلام نشي کولی چې د دوو بادارانو خدمت وکړي، ځکه چې داسې غلام به د یو څخه کرکه کوي او د بل سره به مینه، او یا دا چې یو ته به وفادار وي او بل ته به په سپکه سترګه ګوري. تاسو نشئ کولی چې هم د خدای بندګي وکړئ او هم د پیسو بندګي وکړئ. فریسیانو چې دا خبرې واورېدلې نو په عیسی باندې ملنډې ووهلې، ځکه چې هغوی د پیسو سره مینه لرله. عیسی هغوی ته وویل تاسو داسې خلک یئ چې خپل ځانونه د نورو په مخ کې رښتینې ښکاره کوئ، خو خدای ستاسو زړونه ښه پیژني، ځکه کوم شیان چې د انسانانو په نظر کې ډېر ارزښت لري خدای هغه بد ګڼي. د یحیی تر راتلو پورې خلکو د تورات او د پیغمبرانو په لیکنو عمل کاوه. له هغې وروسته د خدای د پاچاهۍ زیری اعلان شو او هر څوک زیات کوښښ کوي چې هغې ته وردننه شي. د ځمکې او اسمان له منځه تلل اسانه دي، له دې نه چې د شریعت یو ټکی هم له منځه لاړ شي. هر څوک چې خپله ښځه طلاقه کړي او د بلې ښځې سره واده وکړي نو هغه زنا کوي، او هر څوک چې د طلاقې شوې ښځې سره واده وکړي هغه هم زنا کوي.